څه بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې دا رب تکراروئ. موږ څو جملې لیکو په پښتو په انګلیسي باندې، بیا په دري باندې مې وایو. She's pretty. هغه ښایسته ده. She's serious. هغه جدي ده. جدي هغه ته کارجن سزر کار ورځي. She's shy. هغه شرمندوکې ده. She's smart. هغه چالاکه ده. They're good looking. هغه دوی ښه معلومیږي. She's really friendly. دوی رښتیا وایي. هغه she's هغه رښتیا ملګری ده. They're nice. دوی ښکلي دي. She's very funny. دا د پښتو هغه عربي پیدا funny په دا ما چې څومره ورنګي funny. هغه ډېره ټوکي ده. نم تر اساته په پښتو لیکل دي. She's really tall. هغه رښتیا جګه ده. She's short. ان شارټ اخر کې نقطه مې لګولې. نقطه باید ولګوئ. هغه ټیټه ده. ان په کټ کې ټیټه ده. She's a little heavy. هغه لږ درنده ده. مطلب دا ده چې هغه لږ مزه ده. She's thin. هغه نری یا ډنګره ده. هغه ډنګره ده یا هغه نری ده. دواړه شي دي ښه. She's intelligent. هغه هوښیاره ده یا با استعداده ده. She's angry. هغه غصه ده. She's unhappy. هغه خفه ده. happy خوشحاله ای، unhappy خفه ای. اوس په فارسی سره کومه. She's pretty او مقبول است. هغه مې خالی په فارسی او مقبول است. ګورئ دغه ته ګورئ. هغه جدي ده. او جدي است. او چالاک است. او زیرک است. آنها مقبول معلوم می شود. هغه خپل معلومیږي. او واقعا دوستانه است. اینه دا په پښتو ده مګر په فارسی ای. اوس یې چې دوی ښکلي دي. آنها مقبول هستند. او بسیار مذاقی است. او واقعا قد بلند است. او قد فخش مرتیخه قد فخش است یا قد پایین است. خو هغه او هغه لږ مزه ده. او کمی چاغ است. او لاغر است. او با استعداد است. او غصه است. او قهر است. او خفه است.